د ځمکې اوبه. موږ اوبه چیرته موندلی شو؟ اوبه هر ځای موندل کیږي، لکه په سمندرونو، غرونو، جهیلونو او سیندونو کې. هلته هم اوبه شته، خو موږ یې تل نه وینو. د ځمکې اوبه په درزونو، سوریو او تخریب شویو ځایونو کې شتون لري. کله چې تیز بارانونه کیږي، نو اوبه په چټکۍ سره د ځمکې ښکته برخو ته ځي. خو موږ کولی شو اوبه د پمپ په وسیله د ځمکې له تل څخه راوباسو. آیا کله تاسو د اوبو د ډولونو په اړه فکر کړی دی؟ کله چې تاسو اوبه وڅښئ، بیا پوهیږئ چې اوبه یوه مایع ماده ده، خو اوبه په جامد او بخار شکل هم شتون لري. آیا تاسو کولی شئ په دې کلیپ کې اوبه د جامد، مایع او بخار په بڼه پیدا کړئ؟ اوبه د بخار په بڼه لکه وریځې، اوبه د کلکې مادې په بڼه لکه یخ، اوبه د مایع په بڼه لکه سمندر. په دې ویډیوګانو کې د اوبو کوم ډولونه ښودل شوي. کله مو فکر کړی دی چې له اوبو پرته به ژوند څه ډول وي؟